ناست په محفل کې خو تنها لګي او پته د مین سړي صفا لګي دا واړه اجازه د سرو شونډو ده تکه دروغ وایي هم رښتیا لګي او زه چې د چا بل ښکلي صفت کوم خدای خبره چې ولې بد په تا لګي دوخ کو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن راسره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د پښتو ژبې او د اسلامي امارات تکړه خوږ ژبی حماسي شاعر سید عمر جلالی شتون لري. جلالی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. مننه اکمل صاحب، خوشحاله اوسئ. اول تا ته بیا ستا د یوټیوب ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم او له تاسو ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. ډېره زیاته مننه جلالی صاحب. جلالی صاحب دا راته وایي چې ژوند څنګه تېرېږي؟ اکمل صاحب الحمدلله ژوند خو اوس وخت کې بیخي خوندور تېرېږي او ښه ده، د الله نه راضي یو. ډېره زیاته مننه جلالی صاحب. جلالی صاحب څو کلامونه وړو بنډار به بیا وروسته وکړو. اکمل صاحب اول به د یو څو بیتونه ووایم. وایي خلک یو بل سره کیسې کړې او زه غلی ناست یم. خلک یو بل سره کیسې کړې او زه غلی ناست یم چې ته رایه چې د خفګان له شوره خوند اخلمه او د شپې تهجد او ښه په جهر د قرآن تلاوت د شپې تهجد او ښه په جهر د قرآن تلاوت د دې سپېڅلي مسلمان له شوره خوند اخلمه. اوس به دغه یو غزل درته ووایم اکمل صاحب. وایي د بېوسۍ له زوره څه خبر وم د بېوسۍ له زوره څه خبر وم ستا د یارۍ له زوره څه خبر وم. ما ویل مینه کې مزید اشنا د جدایۍ له زوره څه خبر وم. ما ویل مینه کې مزید اشنا د جدایۍ له زوره څه خبر وم او څنګه تنها او بېیارانو یې کړم څنګه تنها او بېیارانو یې کړم د غریبۍ له زوره څه خبر وم. او اوس یې لیدلو پسې کلي ګورم اوس یې لیدلو پسې کلي ګورم د عاشقۍ له زوره څه خبر وم. او کړم لیونی سید عمر جلالي کړم لیونی سید عمر جلالي د تنهایۍ له زوره څه خبر وم. بله مو بل کلام وړو. بل د اکمل صاحب وایي یو څه وخت نور هم انتظار کوم یو څه وخت نور هم انتظار کوم بیا د یارۍ نه زه انکار کوم او د بېوفا جانان د لاسه وشول د بېوفا جانان د لاسه وشول دا غږ به زه په سر ددار کوم او داسې به زه ستا د راتلو په تمه داسې به زه ستا د راتلو په تمه وایه تر څو د ګوتو شمار کوم او زما په مینه کې بېلتون راولي زما په مینه کې بېلتون راولي نوره چاره د خپل اغیار کوم څو به ځورېږم سید عمر جلالي څنګه به یار باندې اظهار کوم. څومره ښه یو بل کلام وړو. وایي بیا مې وکړه دا ګیله خواره قسمته بیا دې وکړله ګیله بیا مې وکړه دا ګیله خواره قسمته درنه ډېر یم خفه خواره قسمته او نه پوهېږم چې ته ولې خواره او زارې نه پوهېږم چې ته ولې خواره او زارې بس دی نه دې شته مزه خواره قسمته له غمو سره دې سم یم عادت کړی له غمو سره دې سم یم عادت کړی ومې نه کړله خندا خواره قسمته او هغه تللی جانان ډېر راته یادېږي هغه تللی جانان ډېر راته یادېږي نه هېرېږي مې هغه خواره قسمته او هره ورځ راته یادېږي هغه ښکلی هره ورځ راته یادېږي هغه ښکلی هره شپه یم په ژړا خواره قسمته او سید عمر جلالي ډېر درنه خفه یم سید عمر جلالي ډېر درنه خفه یم سکون راکړه یو شیبه خواره قسمته. ډېره زیاته مننه جلالي صاحب. جلالي صاحب دا راته ووایه چې تر دم ګړۍ مو څومره شعرونه لیکلي؟ اکمل صاحب شعرونه خو م لیکلي خو داسې عام غزلونه چې دي دا کم دي داسې او اتیا دانې او نور نظمونه او نعتونه هم زیات لیکلي چې 400-500 نه اوړي. ښه ډېر ښه. جلالي صاحب تر دم ګړۍ کتاب مو چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟ نه اکمل صاحب کتاب هم تر اوسه نه ده چاپ شوی خو اراده ورته لرو انشاءالله چاپ وکړو. ښه ډېره زیاته مننه. جلالي صاحب دا راته وایي چې د ژوند تر ټولو بده خاطره د ژوند تر ټولو سخته شیبه د کوم یوه وه؟ اکمل صاحب په ژوند کې خو ډېرې سختې تکلیفونه را باندې تېر شوي خو تر ټولو ډېره سخته چې وه چې کله ونیول شوم بندي شوم زنداني شوم دا تر ټولو سخته شیبه وه زما. ډېره زیاته مننه جلالي صاحب. جلالي صاحب څو نور کلامونه وړو له هغې وروسته خپرونه رانغاړو. سلګو منیولی تر سهاره ژړېدم جانانه یو تصویر ته د قراره ژړېدم سلګو منیولی تر سهاره ژړېدم جانانه یو تصویر ته د قراره ژړېدم او دا ستا خاموش انځور راته خبرې نه کولې دا ستا خاموش انځور راته خبرې نه کولې په زړه کې مې یو درد وی نګاره ژړېدم او په کومه ورځ چې ستا له څنګه زه روانېدمه په کومه ورځ چې ستا له څنګه زه روانېدمه تر شا شا مې کتل په ټوله لاره ژړېدم او تپوس مې ستا کولو او ستا لارې مې څارلې تپوس مې ستا کولو او ستا لارې مې څارلې دا ستا په انتظار کې خوږه یاره ژړېدم او اخسر په زنګانه ومه سید عمر جلالي
سر په زنګانه او سید عمر جلالی خپل شعر او غزل ته به اختیار جوړیدم یو بل کلام وای ډنډن اوخ کې مې د سترګو کې ولاړې ډنډن اوخ کې مې د سترګو کې ولاړې نادان زړګي ولې راته ژاړې د هغې وخت نه مې خوب د آرام شوی ښایسته جانانه ته چې رانه لاړې موده وشو چې یو ګل رانه ورک شوی لټوم ورپسې غرونه او شاړې او هغه یار چې اوس د تور له حد بندي دی زړګي ته یې ولې رانه غواړې مزاحمت ونه شو هغه یار دی اوس د تور له حد بندي دی زړګي ته یې ولې رانه غواړې او سید عمر جلالی خوشحالي نسته اوس غمو ته ورکوم کلکې غاړې او یو دا بل د اکمل صاحب وایي بې سکونه بې درمانه زندګي ده بې سکونه بې درمانه زندګي ده ډکه څومره له ارمانه زندګي ده او راته سخته شوله ډېره نه تېرېږي راته سخته شوله ډېره نه تېرېږي لویه خدایه بې جانانه زندګي ده او همیشه مې سترګې ډکې وي له اوښکو همیشه مې سترګې ډکې وي له اوښکو درته څه ووایم ګرانه زندګي ده څه په غم او په ارمان یې تېرومه یې زړګیه بې له تانه زندګي ده څه په غم او په ارمان یې تېرومه یې زړګیه بې له تانه زندګي ده سید عمر جلالی بس تپوس یې مه کړه سید عمر جلالی بس تپوس یې مه کړه چې د سخته که اسانه زندګي ده ډیره زیاته مننه جلالی صاحب بلا خوند دې وکړه مینوالو دا د اوښکو باران ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو به درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکي رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ